ارشد ندیم ته چې کومه انعامونه میلاو شوي دي نو هغه ورته هم ټیکس ولګاو. اوس به ارشد ندیم چې دی نو ټیکس ورکوي ملګرو اف بي آر والا وایي که نه چې دا څومره روپۍ چې ورته راټولې شوي دي تقریبا چې دی نو په دې کې د 15% نه واله د 30% پورې به دا ټیکس ادا کوي ملګرو. او چې کومه پایلر وي نو هغه به 15% ټیکس ادا کوي او څوک چې نان پایلر وي نو هغه به 30% ټیکس ادا کوي ملګرو. اف بي آر والا دا پلان شروع کړی دی ملګرو. د هغه نه پس چې دی نو تقریبا د 20 کروړ نه به ورته زیاتې روپۍ میلاو شوي او کوم ارشد ندیم چې دی نو هغه ته دا مهنګه پرېوته ځکه چې افسوس خبره دا ده چې د غریب سړي سره اوس دا کار کوي. ته سوچ وکړئ هغه په څومره مصیبتو په څومره سختو باندې ځان کامیاب کړی دی او اوس راځي په اف بي آر والا وایي که نه وایي په دې کې به ماله ټیکس راکوي. افسوس د پاکستان خلکو او د پاکستان حکومت خدای میسته کې تباه و برباد کوي. یو غریب انسان سره یو څوک داسې کار کوي چې هغه سره د نیزې پیسې نه وي که نه 80,000 روپۍ ورسره نه وي که نه هغه د لرګي نه نیزه جوړول په هغه وخت کې غوښتنې ورپایات چې اوس هغه ګولډ میډل وګټو که نه او ته راځې او په هغه باندې ټیکسونه لګوي. افسوس خبره دا ده که نه چې دا زمونږ د ملک د حالات وګوره چې هغه ته روپۍ میلاو شوې غریب سړی او زندګي یې ښه شوه کلي خلکو له پیسې راټولولې او هغه پې نیزه اخیسته هغه پې فوټبال کولو. تاسو مخکې نه سپورټ کوو مخکې دې ته غټې منتۍ کړلې چې کله کامیاب شو نو ته راځې اوس د هغه نه ټیکسونه اخلې په هغه باندې. افسوس خبره دا ده چې پاکستان کې څوک کامیابېدلی نه شي. دا چې کوم بل ملک کې وی که نه نو دا روپۍ به وله هم ورکړل یا نور روپۍ به وله هم ورکړی لیکن هغه ته د 20 کروړ روپو نه زیاتې روپۍ را جمع شوي دي. اوس به کې اف بي آر والا وایي چې ټیکس به پرې ولګوي چې 15% نه واله 30% پورې به ټیکس ولګوي او دا روپۍ به ترې بیرته واخلو. افسوس خبره دا ده ملګرو تاسو به دې باره کې څه وایئ خو زه خو ډېر زیات خبر کړم ځکه چې ارشد ندیم په څومره ګولډ میډل ګټلی دی که نه د پاکستان دپاره پاکستان یې روښانه کړو په ټوله دنیا کې وځلاو او د هغه نه پس اف بي آر والا راځي او ماشاءالله ټیکسونه پرې لګوي. هسې دې باره کې تاسو څه وایئ؟